د غزې ماشوم ته لیکوال داد محمد ناوک ویاند محسن احسان ستا بچی را ټول دی ایوبی صلاح الدین ستا یادونه دا لیکنه د یو افغان ماشوم خیالي پیغام دی په 1492 کال روژه کې خپره شوې چې غزه کې همداسې خونړی ویر ګډ و. دلته یې بیا راوړم. سلام ګرانه، زه د افغانستان یم. دلته خلک وایي ستاسې په کلي کې جنگ دی. زموږ په کلي کې هم جنگ دی چې کله په شپه کې څوک زموږ په بامو راوخیږي زه د ادې په غېږ کې پټ شم. ته ادې نه لرې، ته به نو چاته په غېږ کې ورپټېږې. مشره خور دې هم نشته نو چې ستاسې په کلي بمبار وشي ته د چا غېږ ته ورمنډه کړې. رښتیا نو تاسې که په جماعت کې ناست وئ او روژه مات مو کوه او بمباري شوه ته به پلار ته ورمنډه کړې که نه؟ وایي ته نو پلار هم نه لرې نو تا په پیشلمي کې څوک راپورته کوي؟ موږ خو پیشلمی کوو، ادې ته وایو چې سبا خامخا روژه نیسو، هغه وږي شو سهار بیا چای خورو، تاسې به په بمبارۍ کې نو پیشلمی څنګه کوئ؟ موږ چې کله روژه مات وخورو زه مې له وړې خور سره د کور په انګړ کې ساعت تېروم. دلته اوس جنګ لږ کم دی، کله کله د شپې څوک راشي په سرو یې بتۍ ټومبلې وي، داسې تیزه رڼا یې وي د سړي سترګې برېښوي. زه تا ته سلام وایم، ته په ما ګران یې، خو ته چې لوی شې د ادې غچ به اخلې که د ابا؟ زه خو چې لوی شم زموږ د کلي د شهید غچ اخلم. ته خبرې خلک وایي چې کافران ستاسې شهیدان نیم نیم کړي، نیم نیم خو ښه دي. زموږ کافرانو زموږ د کلي شهید لوس په موټر پسې وتاړه، په ټول کلي کې یې وګرځاوه، د هغه په ویښتانو کې دومره خاشې بندې وې. زه سخت پې خفه شوم. زه چې لوی شم ټول کافران به له څیرمه ټوک ټوک کم. ما ته مې ورور ستاسې کلي په کمپیوټر کې راښکاره کړ. ما ته ولیدلې ژړل دي، منډې دې وهلې، ټول خلکو منډې وهلې. ما ول اوس به ته د ادې غېږ ته ځان ور واچوې، تا منډې وهلې. په عربي د خدای زده څه ویل، د کافرانو تیارې بل بم واچوه. تا په هغه خوا منډه کړه، پښه دې وشوېده ولوېدې، بیا پورته شوې، یوه سړي ته راګرځولې، تا ځان ترې خلاص کړ. ما ول هلته به څوک وي، تا به کلک په غېږ کې ونیسي، ښکل به دې کړي، داسې کلک کور ته به دې یوسي چې د کافرانو تیاره نشي ړنګولی. خو تا منډې وهلې، ژړل دې، خدای زده څه دې ویل. ورور ته مې څو وارې وویل چې دا څه وایي، هغه نه راته ویل. تا ته یې کتل، ژړل یې، ما ته ژړا راغله. تا لو کوکه وکړه، بیا دوړې شوې، لمبې پورته شوې. ما چیغې کړې، په ورور مې ورمنډه کړه، ما چیغې کړې، پر ورور مې ورمنډه کړه. ته په ما ګران یې، ته مې د ورور په کمپیوټر کې یې. زه چې لوی شم کمپیوټر به را اخلم، تا به تل ګورم چې ښه لوی شم، تا غچ به اخلم او زموږ د کلي د شهید غچ به اخلم. ته په ما ګران یې، خیر که ستا ادې نشته ته به مې ورور شې، زما ادې شته، ما او تا سره خپل یو. آخ شکر، ورور مې ویل ته به اوس جنت کې یې، زه هم درځم. ښه د کوپر او اسلام غزا روانه فلسطین کې وکړې تا نصرات ذوالجلال العالمین. زیارمل ذاکر ټول کفار یو شوي